ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د سپیڅلي خدای په سپیڅلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1415 هجري شمسي کال د جوزا یا غبرګولي د میاشتې 14 نیټه وه. تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدونکي وئ. اوس تاسو پام د لغمان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدو ته راګرځو، خو په سر کې هم پام وکړئ خبرونو ته. زه زین الدین حق یارم. بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان کې امنیتي پولیسو 9 تنه په نشهیي توکو روږدي راټول او د درملنې په موخه یې روغتونونو ته واستول. د لغمان امنیه قومندانۍ اړوند د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت لوري د مرکز مهترلام ښار او یو شمېر ولسوالیو څخه 9 تنه په نشهیي توکو روږدي کسان راټول او د درملنې په موخه روغتیايي مرکزونو ته ورپېژندل شوي دي. د امنیه قومندانۍ د خبرپاڼې له مخې یاد کسانې د لاښي او اغېزمنې درملنې لپاره د کابل 1000 بستریز او د لغمان ولایت 10 بستریز روغتونونو ته معرفي او انتقال شوي دي، ترڅو تر بشپړې تداوی وروسته روغ او جوړ خپلو کورنیو ته ستانه شي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې د امنیه قومندانۍ مشرتابه د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزه خپل مهم مسؤلیت ګڼي او د روږدو کسانو راټولولو، درملنې او بیرته عادي ژوند ته د هغوی راګرځولو لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د لغمان پوهنې ریاست اړوند 18 اداري بستونو لپاره د نوماندانو د شارټ لیست پروسه بشپړه شوه. د پوهنې وزارت له لوري د لغمان د پوهنې ریاست اړوند د مرکز او ولسوالیو 18 اعلان شویو بستونو د شارټ لیست پروسه بشپړه شوه، چې په مجموعي ډول 1250 کسان د یادې ازموینې لپاره په نظر کې نیول شوي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوي چې د شارټ لیست د پیلو له نهایي کېدو وروسته به د ازموینې نیټه اعلان او له ټولو واجد شرایطو نوماندانو ازموینه واخیستل شي. په خبرپاڼه کې راغلي هغوی چې په شارټ لیست کې نه دي شامل شوي او د شارټ لیست د پیلو په اړه کوم شکایت او یا د بیاکتنې غوښتنه ولري، کولی شي خپل شکایتونه د دوشنبې او سې شنبې په ورځو کې د لغمان پوهنې ریاست د تحقیق او بررسۍ مدیریت ته وسپاري، ترڅو د ازموینې له اخیستل کېدو وړاندې پر وخت شفاف او عادلانه ډول ارزونه او بررسي ترسره شي. لغمان کې سږ کال پر لسګونه هکټاره ځمکه هندواڼې کرل شوي دي. بل لور ته مسؤلین وایي د دې ولایت د کروندګرو ملاتړي دي. نورحال په راپور کې دا د قرغیو ولسوالۍ اړوند د ډرونټې ډنډ ترڅنګ نهر کریم سیمه کې پرته هغه ځمکه ده چې هر کال پکې د نورو حاصلاتو ترڅنګ د هندواڼو کښت کیږي. بزګران وایي د دې ولایت هندواڼې د ښه خوند ترڅنګ مناسب قیمتونه لري. دوی زیاتوي له خپلو حاصلاتو خوښ دي، خو وخت نا وخت په دغه سیمه کې د اوبو زیاتوالی هغه څه دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ما اوس 15 جریبه هندواڼې مې کرلې دي او جو 4-5 ګاډي مال ما ایستلی دی، حاصلات ښه دی. نرخونه یعنی پروسه کال خو داسې 80 روپۍ دغه وخت کې چلیده، اوس تقریبا 15-18 40 داسې ریټ چلیږي. د بارانونو کالو بارانونه وشو، د موسم یخو هندواڼې لږ وروسته ورسېدلې، هغې په وجه باندې دغه ریټونه را وغورځېده. جدي کم کرلې وې او دغه هفته نیمه کېږي ورسېدې. دا سږ کال موسم لږ یخ و، نو حاصلات یې ښه دي، خو دې اوبو سږ کال واورې ماورې ډېر شي، اوبو نه لږ په عذاب یو. بل لور ته د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي سږ کال په دې ولایت کې په 290 هکټاره ځمکه هندواڼې کرل شوي، چې شاوخوا به ورڅخه 8258 میټریک ټنه حاصلات ترلاسه شي. سږ کال په لغمان ولایت کې د اټکل له مخې به 8215 میټریک ټنه د هندواڼو حاصلات لاسته راشي، چې د محاسبې له مخې 2 سلنه زیاتوالی په حاصلاتو کې راغلی دی. هغه بزګران چې د روانو روغتونو په اساس د دې ځمکې زیانمنې شوي دي د سیلاب له امله،
دوی د زراعت ریاست ته مراجعه وکړي، په اجارې په تخفیف کې به ورسره همکاري وکړو. د دې ترڅنګ د دوی لستې به برابر کړو، هغه به همکارو مؤسساتو سره شریک کړو او خپل د کرنې وزارت سره به شریک کړو، دوی سره همکاري وکړي په انده کې. دا په داسې حال کې ده چې سږکال د شفتالو، املوکو، هندواڼو د حاصلاتو ښه والي د لغمان د بزګرانو هیلې زیاتې کړي، ترڅو په راتلونکو کلونو کې د کرنیزو حاصلاتو د لا زیاتوالي لپاره خپلې هلې ځلې پراخې کړي. او د ننګرهار اقتصاد رئیس د چارو د همغږۍ په موخه لغمان اقتصاد رئیس سره کتلي. د ننګرهار اقتصاد رئیس مولوي جان محمد حامد د لغمان اقتصاد رئیس مولوي عطا الرحمن فاتح سره د دواړو ولایتونو ترمنځ د اقتصادي چارو د همغږۍ، د پرمختیایي چارو د تطبیق بهیر او مؤسساتو سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړه لیدنه کړې. د اقتصاد ریاست د خبرپاڼې له مخې په پیل کې د لغمان اقتصاد رئیس د ننګرهار اقتصاد رئیس ته ښه راغلاست کړی او د دوی راتګ د دواړو ولایتونو ترمنځ د همغږۍ او ګډو همکاریو لپاره مهم بللی دی. نوموړي ټینګار کړی چې دا ډول ناستې کولی شي د اقتصادي ستونزو د حل، د پروژو د ښه تطبیق او د ولسي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې اغیزمن رول ولوبوي. په خبرپاڼه کې ویل شوي د ننګرهار اقتصاد رئیس مولوي جان محمد حامد د لغمان اقتصاد ریاست له میلمه پالنې مننه کړې او ویلي دي چې د ننګرهار او لغمان ولایتونه له اقتصادي اړخه ګډې اړتیاوې او ورته ستونزې لري، نو ځکه د تجربو شریکول او دوامداره همغږي کولی شي د اقتصادي چارو د لا پیاوړتیا سبب وګرځي. نوموړي زیاته کړې چې د پرمختیایي پروژو په تطبیق، د مؤسساتو د فعالیتونو په همغږۍ او د ولسي ستونزو د حل په برخه کې باید ګډ کار ته جدي پاملرنه وشي. د ناستې په پای کې د دواړو ولایتونو د اقتصاد رئیسانو لوري پر دوامداره اړیکو، ګډو ناستو او د تجربو د تبادلې ټینګار شوی، ترڅو د اقتصادي پرمختګ په برخه کې لا ښه پایلې ترلاسه شي. ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو، د دې ساعت خبرونه ستاسو له ملتیا مننه کوو. بریالي اوسئ.